بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن ټاپک د کلاس 12 د بایولوژي نه دی او دا کې په کلاس 12 بایولوژي چې دی پاکي چپټر نمبر 2 او د دې ټاپک نوم دی رول اف هایپوثالامس ان ترمو ریګولیشن. د دې مطلب دا دی د ترمو ریګولیشن مبارک چې دی مونږه په تفصیل باندې ویډیوګانې لیکچر چې هغه ما اپلوډ کړی دي. ترمو ریګولیشن دا دی چې کله زمونږه په جسم کې هیټ کمیږي یا هیټ سیوا کیږي نو د هغې دپاره زموږ جسم چې دی هغه څه رول چې دی هغه پلی کولی شي او زموږ په جسم کې داسې کم ځای دی چې هغه چې کله ریاکشن کیږي په خلیو کې یا ریاکشن چې دی هغه کمیږي هیټ چې دی کمیږي یا سیوا کیږي نو زموږ په جسم کې زموږ چې کوم برین دی نو دا پکې څه کردار ادا کولی شي. نو د دې دپاره الله پاک نیچرلی یو پروسس چې دی هغه زموږ په جسم کې ایښی دی خو د هغه پروسس د کیری کولو دپاره لکه فرض کړه دا زموږ دماغ دی او دماغ چې دی هغه په تاسو په کلاس 8 او کلاس 10 او په سیکنډ ایئر بایولوژي کې به تاسو ویلي چې زموږ سره کوم دماغ چې دی هغه موږ درېو حصو ته ډیوایډ کوو. یو زموږ سره پور برین دی، بل زموږ سره میډ برین دی او بل زموږ سره چې دی هینډ برین دی. نو کوم پور برین چې دی په دې پور برین کې خدای پاک داسې یو معمولي شانتې وړوکی شانتې یو څیز ایښی دی چې هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ هایپوثالامس چې دی دا ورته وایو او دا د پور برین نه چې دی دا لاندې چې دی دا پروت دی. اوس دا هایپوثالامس څه دی؟ کنټرول سنټر آف ټمپریچر. اوس چې کله زمونږ ټمپریچر کې زیاتوالی راځي یا په ټمپریچر کې چې دی کموالی راځي مطلب دا دی چې کله مونږ ناجوړه شو او مونږ چې مونږ وایو چې مونږ ته تبه ده نو زمونږ جسم ګرم وي او په بعضې وخت کې دا چل اوسي چې زمونږ جسم چې دی نه هغه ډېر زیات یخ شي نو مونږ چې دی یخ کېږي په مونږ باندې رپرپې راځي. نو د دې حالاتو کنټرول کولو دپاره الله پاک د هایپوثالامس چې دی دا پیدا کړی دی چې دغه یخوالی او دغه ګرموالی چې دی دا کنټرول شي. نو دا هایپوثالامس چې دی دا کنټرول سنټر دی، دا یو مرکز دی چې په دغه ځای کې د ټمپریچر چې دی دا کنټرول کیږي. څنګه؟ لوکیټډ ان پور برین. دا خبره موږ وکړه چې دا په پور برین کې چې دی دا موجود دی. منیټر ټمپریچر وین بلډ فلو. اوس هایپوثالامس ته څنګه بدلېږي چې زموږ جسم چې دی یخ دی یا ګرم دی؟ نو چې کله بلډ سرکولیشن کیږي یو ارګن دی چې دی په نمبر باندې ځي خو چې کله د دې برین نمبر راشي او زمونږ چې کوم بلډ دی دا له پاسه برین طرف ته لاړ شي یعنی اپر ریجن ته لاړ شي او کله چې دا بلډ دی هایپوثالامس ته لاړ شي نو هایپوثالامس چې دی دا بلډ ډیټیکټ کړي. نو د هغې ډیټیکشن نه دا پته ولګي چې آیا دا ټمپریچر چې دی دا ګرم دی که دا یخ دی، ځکه چې 90% مونږ وایو چې زموږ باډي چې دا نو هغه واټر دی، باقي زموږ سره دا بلډ چې دی هم شامل دی خو چې کله سرکولیشن وشي نو ډېر والیوم چې دی نو هغه زموږ په جسم کې بلډ دی. نو ځکه چې دی د هایپوثالامس چې دی دا ډیټیکشن وکړي چې آیا په دې زموږ سره دا کوم بلډ چې دی په دې کې چې کوم څیزونه میلاو شوي دي، کوم ریاکشن چې زموږ سره شوي دي، انزام کې خپل کار ادا کړی دی نو او کوم اکسیجن چې دی هغه د پارټیکل سره میلاو شوی دی هغه هیټ پیدا کړلی یا هیټ نه دی پیدا کړلی. نو دا هایپوثالامس چې دی په دغې ټولو خبرو باندې غور وکړي نو پته ورته ولګي چې آیا ټمپریچر چې دی هغه ډېر زیات ګرم دی یا دا جسم چې دی په دې کې یخوالی دی. نو څه چل شو؟ سکین آلسو هیو ترمو ریسپټرز. د دې هایپوثالامس نه علاوه زمونږ چې د کوم سکین دی زمونږ چې کوم سرمن ده په دې باندې ترمو ریسپټرز دي. ریسپټر مونږ داسې سیز ته وایو لکه کله چې تاسو یو هوټل ته لاړ شئ یا د یو غټ ځای ته لاړ شئ هلته کې یو کس ولاړي په هغه یو ټیبل باندې چې دی هغه لیکلی ریسپشن. چې کله تاسو ریسپشن ته لاړ شئ نو تاسو د هغه ځای باره کې چې دی معلومات اخلئ. نو دغه شان زمونږ دا جسم چې دی زمونږ دا کوم سکین چې دی په دې باندې له پاسه چې دی خلیې دي هغه خلیې د ریسپټر کار کوي. هغه ریسپټر هم دا معلومولی شي چې آیا دا ټمپریچر ډېر زیات دی او که نه دا ټمپریچر چې دی دا ډېر زیات کم دی. که زیاتي کمي نو د دوی دپاره دوی څه رول چې دی هغه پلی کولی شي یعنې دا ریسپټر چې دی څه کار کولی شي. اوس دوه حالتونه زموږ سره کیدی شي، یو زموږ سره کیس 1 دی یو 2 دی. کیس 1 زموږ سره څه دی؟ وین ټمپریچر انکریز. چې کله هایپوثالامس ته پته ولګي چې د باډي ټمپریچر چې دی هغه سیوا دی نو په دې وخت کې د هایپوثالامس څه چلو کی ویسو ډایلیشن. زمونږ چې کوم رګونه دي نو هغه رګونه چې دي چې کله ټمپریچر چې دی نو هغه انکریزي نو زمونږ ویسو ډایلیشن څه چلو شي چې دا رګونه چې دی دا ډایلیټ شي. چې کله دا ډایلیټ شي نو څه چلو شي؟ اکټیویشن اف سویټ ګلینډ. نو چې کله رګونه زموږ سره کولاو شي نو په دې کې د وینې رفتار سیوا شي. خو چې کله د وینې رفتار سیوا شي نو دا خبره یاد ساتئ چې هغې سره هیټ سیوا کېږي. خو چې کله هیټ سیوا شو
زموږ بدن چې دی هغه نشي کنټرول کولی نو هایپوتلمس د وجې نه زموږ چې کوم سویټ ګلینډ دي زموږ په جسم کې چې کوم سویټ ګلینډ دي کم ګلینډ چې خوله چې ده موږ د سویټ وایي هغه خارجوي نو د هغې د وینې د رفتار سره دا کم سویټ چې دی کم خوله چې دا د ګلینډ چې دی دا اکټیویټ شي او زموږ په جسم باندې چې دا کم نري نري پورز دي د واړه واړه سوري چې دي نو په دې باندې دا خوله چې دی دا روزي او بیا چې جوړ شي د هایپوتلمس د وجې نه چې دی ډیکریز میټابولیک اکټیویټي او میټابولیک اکټیویټي کمه شي میټابولیک اکټیویټي دا ده چې سیل د ډېر شي څیزونه ننوځي دي د اکسیجن ننوځي دي د اوبه ننوځي دي د فوډ پارټیکل چې دی ننوځي دا هر څه میلاویږي د هغې د وجې نه دې خلیې د انرژي میلاویږي نو دې پروسس ته موږ وایو میټابولیک اکټیویټي نو دغه میټابولیک اکټیویټي چې دا هم کمه شي چې دا کله کمه شي نو ټمپریچر چې دی الریډي د دې سره چې دی په هغې باندې اثر پرېږدي او ټمپریچر چې دی هغه هم کم شي او لاس هیټ فرام سکین او تر دې پورې د دې ریزلټ دا راشي چې په دې سکین باندې هیټ ویستل چې دی هغه شروع شي نو دا د هایپوتلمس کار نو دا هغه حالت چې په کوم کې ټمپریچر چې دی هغه انکریز شي خو چې اوس کله ټمپریچر په کیسټو کې کوم ټمپریچر چې دی اوس ډېر زیات کمی نو دا کومې خبرې چې مونږ وکړې نو دا به د کیسټو کې چې دی بیا الټوي نو څه چل به وشي ویسو کانسټرکشن زموږ سره چې کوم رګونه دي هغه کانسټرکټ شي دا چې دی نري نري شي مطلب دا دی چې سایز چې دی ډېر زیات کم شي انهبټ سویټینګ او بل پکې دا چل وشي چې سویټ کم خوله چې ده نو د هغه سویټینګ چې دی هغه منع کړي هایپوتلمس چې دی کله ډیټیکشن وکړي نو د هغې د وجې نه چې دی خوله بیا نوځي او انکریز میټابولیزم او کم میټابولیزم چې دی نو هغه چې دی سیوا شي مطلب دا دی چې په سیل کې کوم څیزونه وي نو هغه د هغې رفتار هغه انزایم چې د هغه هر څه د بل سره میلاول زر زر شروع کړي نو د هغې د وجې انرژي ډېره پیدا شي سیل د انرژي میلاو شي او چې په کوم ځای کې اکسیجن سوځي نو د هغه ځای نه چې دی هیټ پیدا کېږي نو څونه خلیې چې دي پکې هیټ سیوا شي او شیورینګ او بیا چې د انسان چې دی نو هغه باندې چې دی لږ رپرپی پرې راشي مطلب دا دی چې لږ یخ چې دی نو هغه محسوسوي نو دا رول آف هایپوتلمس ان ترم ریګولیشن چې د هیټ په ریګولیشن کې په دې هیټ کې باقاعدګي راوستو دپاره کوم هایپوتلمس چې دی هغه څه کار کولی شي نو دا ټاپک چې دی دا تاسو په لنګ کوېشن کې راتلی شي بالکل ایزي دی اول په دې کې د هایپوتلمس انټروډکشن دی بیا دوه حالتونه دي چې ټمپریچر انکریز شي یا ټمپریچر ډیکریز شي نو په دې وخت کې چې دی څه کار کول چې دی هغه پکار دي نو که په دې پوه شوي خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ په دې پسې ورپسې ټاپک چې دی هغه دی فیور अब इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँ थैंक यू डियर मैन